ګران د عوامي نېشنل پارټۍ مشر ښاغلی ایمل ولی خان را سره ولاړ دی د نننۍ غونډې په اړه د ده تاثرات رالو چې د څه وایي. تا خو کتل چې دا نننۍ غونډه د ښاغلي میرامان د ناظم الله جوړېدو په خوشحالۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ د یوهي مرګرو کړې وه. تا دا موسیقي هم واورېده، د خلکو دا جوش او دا جذبه او دا ولوله دې هم وکتې. څه ویل غواړې؟ حقیقت کې ثوابیوالو چې کومه پښتو کړې ده، کم غیرت یې کړی دی، کم ننګ یې کړی دی، کم روایات یې واپس برقرار کړي دي، تاریخ یې واپس راجمدی کړی دی، نو حقیقت کې هم د دونه خوشحالۍ او د دونه مبارکو یو ګړ دی. زه په خپله د زړه د تل نه د ثوابۍ هر ورکر ته، امیر ته نه هر ورکر ته مبارکباد ورکوم او هر ورکر ته ډاډ ورکوم او د ټولې صوبې نشنلیانو ته دا ویم چې د ثوابۍ نه مثال والی واپس را یو شي، واپس یو ځای شي، همدغه شان خوشحالۍ خپلو کورونو ته هم راوړئ. او د ښاغلي میرامان نه څه تمه لرئ، څه توقعات مو ورته پراته دي؟ انشاءالله میرامان ته مې ویلیم دي او تم هم ته لرم چې د ثوابۍ پارټي به ما له د دې نه مخکې کوي، ښه کوي به او انشاءالله نوره به هم بهتري. ټول ملګري به د یو چترۍ لاندې کښېنئ، خفه ملګري، خوشحاله ملګري ټول به راولي، یو ځای کوي به موږ به ورسره خواري کوو او هغه چونکې په سیټ ناست دی به خپل کوششونه کوي چې د ثوابۍ د عوامو د خدمت وشي، ښه د پښتو په لار، د اسلام په لار او د سیاست په لار. ډېره مننه ستاسو. مهرباني. دا نننۍ غونډه چې څنګه تاسو ته پته ده د ښاغلي میرامان د ناظم الله جوړېدو په خوشحالۍ کې شوې وه، ته د دې غونډې په اړه او ښاغلي میرامان ته څه ویل غواړې؟ زه خو بسم الله الرحمن الرحیم، زه خو اول میررحمان ته د مبارکبادي ورکوم چې یاره هغو په کوم ځای کې چې کوم د ان پي کوم لاندې تنزل باندې و الحمدلله هغه واپس بیرته هغه ګراف بیرته واپس راله او په ټول په کې پي کې انشاءالله موږ نیکسټ چې کوم فیوچر دی هغه موږ بیرته د ان پي بیرته وینو او انشاءالله زموږ ته کوم چې کوم جوانان دي هغه بیا خپل همت کوي او بیرته واپس را روان دي او د ان پي هغه کومه جنډه چې کوم د هغې خوچته کړې ده او د ایمل خان په نن سبا هغه هم را روان دی، دلته راغلی دی او د یوهي ته راغلی دی او هغه هم په د خپلو کشرانو مشرانو سره کیني او کومې غلطیانې کومې کوتاهیانې شوي چې هغه واپس هغه غلطیانې موږ هغه بیرته د هغې باندې کومه غلطیانې شوي دي هغه مخکې ونه کړه شي انشاءالله بیرته ان پي له بیرته وجه ورکړي او ان پي واپس انشاءالله بیرته په پورته باندې بوځي. ډېره مننه تاسو. ډېره مننه. یو دوه ډېر تکړه زلمي را سره ولاړ دي، راځئ د نه پښتو دا نننۍ غونډه دې وکتله، موسیقي دې وکته، ګډاګانې دې وکتې، خنداګانې دې وکتې، دا راته ووایه څه ویل غواړې؟ نو دا خو ډېره مزه یې وکړه او موږ چې کوم دی نو د ثوابۍ امیررحمان ته چې کوم دی نو ناظم الله جوړېدو باندې مبارکي ورکوو او دا غونډه هم په دغې خوشحالۍ کې ده چې زموږ د ثوابۍ دپاره دې څه وکړي او نور بس. ستاسو لخوا میرامان ته مبارک. زموږ د خوا دې میرامان ته ډېره ډېره مبارک. تا دا غونډه وکتله؟ څه ویل غواړې؟ جی مونږ خو ته ډېره مزه واخیستې، ډېره مزه یې وکړه. ایمل خان زموږ مشر راغلی و د خیره سره، زموږ د یوت صدر دی او باقي چې دی نو میرامان لالا ته به ډېره مبارکي ورکوو چې په ثوابۍ ضلع کې ناظم الله ښاغی زموږ د طرفه هغې ته ډېره مبارکي او په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې زموږ په ضلع کې د ان پي حکومت راغی او مخکې به موږ به هم کار کوو، زموږ مشران به هم کار کوي چې الله تعالی وکړي چې زموږ د عصري جنډې ده هغه په ټول هغه باندې راشي، پښتونخوا باندې راشي. ډېره مننه. ډېره مننه. یو د پښتنو یو ډېر ګران او دروند مشر را سره ولاړ دی، هغه سره خبرې اترې کوو ښاغلي منتاز یوسفزي سره چې هغه راته څه وایي. منتاز صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم. نزار خان یوسفزی، اول خو زه د ستاسو د دې شمشاد ټي وي ډېر زیات شکرګزار یم چې نن د پښتنو هغه کم سوچ فکر چې دی نظریه چې دی هغې دنیا ته ښکاره کړه او زه نن چې کوم پروګرام وښودلی د حاجي غریب ګل حاجي صاحب په ځي کې چې ټول پښتانه هغه د نظریې خاوند هغه د سوچ خاوند چې هغه یو ځای شو او ایمل خان چې دی هغه موږ هم ډېر زیات شکرګزار یو چې هغه خلک چې هغه تي تربیت شوي د پښتنو خاص کر او زموږ ان پي زموږ ډېرې غټې ګیلې وې د مشرانو نه هغه ګیلې نن زموږ هغه پوره کړې او الحمدلله یو نه ینګ او یعنې انرجیټک دغه چې دی زموږ لیډرشپ موږ ته راښکاره شو. نو امید لرم چې د ایمل خان په دې راتګ باندې به د هر پښتون هغه ګیلې هم ختمې شوي او انشاءالله ان پي به بیا یو ځلې هغه شانتې روچدي څنګه چې پخوا وه او دا د باچا خان دغه نوسی چې نن کوم راغی او کم پیغام چې راکړو انشاءالله موږ هغې سره ولاړ یو. زه د هغې سره په ثوابۍ او په ثوابۍ کې زموږ چې کوم امیر لږ کټ کوه امیررحمان صاحب امیررحمان لږ کټ کوه ناظم الله او صحیح لږ کټ کوه کټ کوه کټ اچھا ها د ثوابۍ دی صاحب که نه ثوابۍ دی او سره صرف ان پي زموږ دغه یو دی که نه ها امیررحمان صاحب
زمونږ په صوابۍ کې الحمدلله ان پی چې کومه ګټه کړې ده او د هغې ګټې په وړ کې موږ امیر رحمان ناظم اعلی صاحب ته موږ مبارکباد ورکوو د هغې سره سره په سوات کې عبدالجبار خان چې کوم نایب ناظم چې دی مقرر شو هغه ته هم موږ مبارکباد وایو او دا زموږ لپاره د فخر خبر ده د خوشحالۍ خبر ده چې د دې دومره کوششونو باوجود او د حکومت په دوران باندې ان پی نن بیا خلکو یو ځل منتخب کو او دا چې دا د دغې روان د الیکشن دپاره یو اواز دی او دا یو قسمه یعنی نشاندهي ده چې انشاءالله د پښتنو که یو جماعت دی هغه صرف ان پی ده نور خلک به ډېر راشي کوششونه وکړي خو پښتن چې کله هم وګوري چې د هغو مخې ته څوک ولاړ دی نو هغه صرف یو پارټي د هغه د ان پی ده چې د پښتنو پارټیانې دي باقي کې ډېرې پارټیانې دي اب د نورو خلکو دپاره د نور چا د سوچ دپاره به زموږ سوچ فکر نظریه هغه هم دغه ده چې د باچا خان په سوچ باندې څوک ولاړي د بابا په سوچ ولاړي هم هغه سره ودرېږو او الحمدلله نن ثابته شوه چې پښتنو یو ځل بیا خپله هغه پارټي چې دا منتخب کړه. ډېره مننه ستاسو. خوشحاله شي.